کوهاټ تندانو مې د اوبو بند یا ډیم د جنوبي سیمو ولس لپاره د ساتیریو مشهور ځای بلل کیږي، چېرته کې چې له لرې پرتو سیمو څخه سیلانیان د چکر په موخه ورته راځي. دغه سیلانیان بیا میلې راجوړوي او په سندرو سره دودیزې نڅاوې او اتڼونو په کولو خپلې خوښۍ نمانځي. که څه هم کوهاټ تندا ډیم د ولس لپاره یو ښه سیلګرۍ مقام دی، خو ولې بل خوا بیا ځینې سیلانیان په دغه ډیم کې د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. او دا د حکومت ته مو درخواست پیش کوو چې دا تندا ډیم ډېر یو ښایسته علاقه دی او مهرباني دې وشي چې دې باندې د حکومت له غوندې غور وکړي. دا ډیم ډېر ډک شوی دی او دې ته دنیا خلک هغه ته رسي سیل سپاټې ته. خو لکه دې علاقې توره دی چې لږ غوندې مو افسران دې باندې غور وکړي نو موږ خوارو غریبانو خلکو د دې کوي ډېره ګزاره روانه دی او مطلب چې مزدور خلک هر قسم خلک راځي نو مطلب چې دا یو سیل سپاټې ځای دی. نو مهرباني دې وشي موږ د حکومت ته دا درخواست کوو چې دا ډیم له غونې صفا کړي او دې ځای نه سیډونه جوړ کړي چې هر یو سړی راځي که څوک لامبي که څوک کیني داسې پټپارې غوندې ورباندې جوړې شي. نو مطلب چې دا موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې موږ ته دغه علاقه له غوندې برابره کړي. سیلانیان غوښتنه کوي د حکومت سیاحتي څانګې مسؤلین دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه چې له دغې سره به حکومت ته عواید راټولیږي او سیلانیانو په راتګ کې به هم ډیروالی راشي. نعمت الله خان، وحدت نیوز، کوهاټ.